د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنټ فرضي کرښې ته راغلی او لیدنه یې ورڅخه کړې. دا چې جنرال عاصم منیر ولې او د څه لپاره دا ډیورنټ فرضي کرښې ته راغلی په اړه یې لوړپوړو طالب چارواکو او نورو سیاسي شنونکو څه ویلي. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان د پوځ مشر له ډیورنټ فرضي کرښې څخه لیدنه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر د ډیورنټ فرضي کرښې له هغو برخو چې د پاکستان تر کنټرول لاندې دي لیدنه کړې ده. پاکستاني رسنیو د نوموړي د سفر اصلي هدف نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې امنیتي وضعیت یې ارزولی. همدارنګه څو میاشتې مخکې هم د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر له ډیورنټ فرضي کرښې څخه لیدنه کړې وه چې په ترڅ کې یې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته سوې وه. د جګړې له پیښېدلو سره سم یاد جنرال له کرښې وتښتېد. د ډیورنټ فرضي کرښه کې زیاتره وخت د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ جګړه رامنځته کیږي. سیاسي شنونکي هم ادعا کوي چې د پاکستان دغه جګپوړي جنرالان د ډیورنټ کرښې په تړاو افغانستان ته ښه نیت نه لري. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. پاکستان ادعا کوي چې د ډیورنټ کرښې له هغې غاړې پاکستاني طالبان د دوی خلاف وسلوال بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حاکم نظام یې مخنیوی نه کوي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.